ګورې زموږ په معاشره کې فسادات بدعملي او منکرات ورځ تر بله زیاتېږي. خاص کار په دې کې د ټولو غټ منکر د ټولو غټه خرابي چې کوم ده چې ورځ په ورځ زیاتېږي او خلک د پیشن نه مرکي. خبره خو په دغه ځای کې ده، خلک د پیشن نه مرکي چې بې پردګي ده، بې حجابي ده، دا ورځ تر بلې زیاتېږي. نن ښځه پرده پر ځان باندې یو بوج بولي، یو دروند بوج یې ګڼي ده، او دا د پخواني رواجو څخه یو رواج بول د پیشن خلاف دی. کم انسان چې ماډرن یې هغه باید حجاب ونه لري. دغه پرده کول دی د ترقي خنډ بولي چې ترقي یافته خلک باید پرده ونه لري. دا حجاب و پرده و یا قرآن چې کوم حکم کړی دی دا دوی وایي دا د ترقي خلاف دی، او پرده باندې بالکل شرمیږي چې یا مخ پټ کړي. دا بعض ورځ په ورځ دا ماحول زموږ په معاشره کې زیاتېږي. الحمدلله پښتنو کې خو ډېر کم، بدبختانه دا د دې سوشل میډیا اثرات دي. دا مفتي پیسې دي چې اوس هر چاته ځان بربنډول، ځان بې حیا کول، ځان بې حجابه کول ډېر اسانه دي د 100 روپو په خاطر باندې. هغه موږ پښتنې با حجابه، با پرده، با عزت، با حیا خویندې چې په میاشتو به یې د خپل کلي کوڅه نه لیدل، که به لیدل هم په داسې حجاب، په داسې ښایسته انداز کې به راوتلې وه چې انسان به بالکل دا ورته ښکاره کېدی چې دا مؤمنه خور چې اطلاق قرآن کړی دی همدغه خور ده. نن موږ وینو یو ځای چې بې حیایي پر ځان باندې کیمره نیولې، هلته دې په وړه نیم غورځولې، هلته یې جامه داسې جامه اغوستې چې د بدن ټول اعضا یې معلومېږي. دا دی د ځان دپاره ترقي بولي، دا دی د نن دور تقاضا بولي، دا دی د ځان دپاره پیشن بولي، دا دی پر دې باندې په دې اعمالو باندې ځان ماډرنه خلکو ته ثابتوي. لیکن افسوس پر دې خلک باندې، صد افسوس. دغه پیشن پرسته خلک دا یو پیغام واوري د خدای په خاطر باندې. اسلام د پیشن خلاف نه دی، اسلام د جدیدیت نه خلاف نه دی، اسلام د ترقی نه خلاف نه دی، لیکن هغه اعمال، هغه پیشن، هغه جدیدیت، هغه ترقی چې د اسلام احکام پکې ماتیږي د دې کلک خلاف دی، او هر مسلمان باید د دې خلاف شي. اسلام د ښځې د حیا خیال ساتلی دی، اسلام د ښځې پر عفت باندې زور کړی دی، پر پاک دامني یې زور ورکړی دی، پر تحفظ یې زور ورکړی دی چې څنګه دا محفوظه پاته سي. حیا، عفت او د دې پاک دامني څنګه محفوظه پاته سي، د دې دپاره اسلام د ښځې دپاره پرده ټاکلی ده. ما ورته وینې په معاشره کې کم شی چې څومره قیمتي یې هغو نو زیات په شانو کې پیچلی. تا ته چې یو چا ګفټ راوړي، اوس خو بیا د ګفټ زمانه شوه، یو معمولي بوټ وي، دا یو وارې په یوه تیلې کې چې د هغې نه راوباسې بیا په کاټن کې، د هغې نه کاټن نه چې راوباسې بیا پر سر یې بله تیلې وراوره کړې چې هغه راولې کې بیا هر بوټ یې جلا په تیلې کې اچولې، بیا تا ته بوټ ښکاره 4-5 حجابه په کړې. ولې پکې؟ نو دا خو قیمتي شی دی، ترقي یافته دور دی، دغسې دې وغورځي، دغسې دې تا ته راوړي، ته بیا اخې ولاکه یو ورنږدې لس. ما ورته وینو چې څومره قیمتي ملغلرئ هغه ځای څه ته اخذ واخه. په بازار کې چې کم جیولرز یا سرو زرو کاروبار کې یا د سپین زرو کاروبار د هغه پروټوکول و امن در نور دکاندارانو زیات وي. بقاعده اصلي والا خلک ورته ولاړ، بقاعده د دې لپاره جلا ګیټونه جوړ سوي، بقاعده د غلو د تحفظ دپاره غټ ترتیبات نیول سوي. واجه څه شته؟ نو دا خو قیمتي شی دی، باید دغسې کې اسلام ښځه در دې هر شي قیمتي بللې ده، ځکه د دې لپاره پرده بللې ده. ما ورته وینم په بازار کې کومه کیله، کومه مالټه چې په خپل پوښ کې هغه خلک رانیسي، لیکن کومه کیله، کومه مالټه چې د پوښه وتلې ته ثابت کوي یو ځای رانیسي. دا خو دا ټول الله موږ ته راثابتي. ما ورته ته خدای عقل راکړی دی، په دې عقل څخه باید کار واخلو که نه. نن ته اسلام ولې په دې کې متمه یې؟ تا په دنیا کې دا قانون جوړ کړی دی چې یو قیمتي شی وي هغه باید در ټولو زیات په پردو کې پټ وي، در ټولو زیات پټ وي.
لیکن کچیرې اسلام ښځه در ټولې قیمتي بللې ده، اسلام ښځه در هر قسم د دنیا در شان قیمتي بللې ده، اسلام د هغه لپاره حجاب اړین کړي، نو ته بیا اسلام ته بیا په اشکالو د اعتراضو مخنیوی کوې، ګوته ورته نیسې چې اسلام ولې دومره ظالم دی. نو دا ظلم خو ته هم کوې، ته ولې دا قیمتي شیان په پردو کې پټوې؟ اسلام ښځې ته عزت ورکړی دی، اسلام ښځې ته عفت ورکړی دی، ځکه یې د ښځې دپاره دا قوانین ایښي دي چې ښځه راوځي حجاب به کوي. یدنین علیهن من جلابیبهن، قرآن نه وایي؟ او بیا الله څه وایي؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، خپل سترګې لاندې واچوي. وقل للمؤمنات یغضضن، بیا مؤمنات په باره کې الله وایي سترګې لاندې کړي. وجه څه شته؟ ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لا یخلون، نر و ښځه دې په ځای کې یوازې نه پاتې کېږي، څوک نه د نامحرم سره د ښځې سفر نه کوي. دا د دې د قیمت بها په وجه ما او تا چې د بینګ والا پیسې راخیستې دي که نه، دا قانون لګړي چې بینګ والا به دې یوازې پیسې نه وړي، شاته بیم پروټوکول پسې، مخته بیم پروټوکول پسې، نو بیا دا موږ خلاف بولو. دا بینګ والا موږ متهموو، پر دې باندې موږ اعتراضات کو. قرآن ښځه دومره قیمتي بللې ده چې بغیر د محرمه سفر به نه کوې، ته قیمتي شی یې، تا ته خلک لاس اچي، لکه څنګه چې مال او دولت ته خلک لاس اچي، تا ته لاس اچي. لیکن دا چې ظالمان د پیشن په نامه باندې، موږ عجبه بې عقله یو، عجبه فکرونه مې دي، یو خبیثه معاشره راولاړېږي، زما هغه قیمتي باحیا قیمت بها خور نن د پیشن په نامه باندې، د ماډرنتوب په نامه باندې، د جدیدیت په نامه باندې، د ترقي په نامه باندې هغه بې حیا کوي، د هغې نه حجاب غورځوي، د هغې نه پوړنې غورځوي، د هغې نه جامې وباسي، د هغوی د بدن اعضا ښکاره کوي، او دې ته د ترقي و د پیشن نوم ورکړي چې ښځه یې هم په شوق باندې دا کار وکړي. حال دا دی، ته سوچ وکړه، ته قیمتي وې، تا ځان بې قیمته کړي، اسلام تا قیمتي بللی وې، تا ته د قیمتي دعوت هم درکوي. اوس عجیبه خلک دي، دورې چې اعتراض ښځې باندې پرده ده، هلته د اسلام سپکاوی سوي واورې، کومه ښځه چې د پردې سپکاوی وکړي، کوم شی چې د پردې دپاره خرڅ شوي د هغه سپکاوی وکړي، دا د اسلام وځي. د خدای دپاره لږ خپل عقلونه ویښ کړي، لږ بیداره سي، لږ د خپل عقل نه کار واخلي. الله پاک جل جلاله عقلونه درکړي دي، ترقي وکړي، اسلام خلاف نه دی، پیشن وکړي اسلام خلاف نه دی، لیکن هغه پیشن، هغه ترقي چې د اسلام خلاف وي، اسلام بیا سخت رد کوي. نن د ترقي و د پیشن په نامه باندې ته زما قیمتي خور بې حیا کوې، د هغوی عفت له منځه وړې، او زه غواړم له مغلغلرې په شان باندې پټه وساتم، ته غواړې چې د یو پلمیټ په شان باندې 100,000 مچان پر مشت یې ښکاره یې کړې، نو ته ظالم یې که زه ظالم؟ ته لږ سوچ وکړه، ته د دې نجلۍ په حق کې ظلم کوې، تیری کوې، تجاوز کوې، د بشریت خلاف کارونه کوې که زه کوم؟ تا دلته د حقوق بشر ضد کار وکړي که ما وکړي؟ تا د حقوق بشر خیال نه وساتې که ما نه وساتې؟ ته خو لږ سوچ وکړه. بل هېڅ شی نشته، یوازې زما او ستا د دین او د اسلام سره دښمني ده، زما او ستا د دغه باعزته، باقیمته، باحجابه، باعفته خوندو د بې عزتي و بې عفتي و بې پردګۍ سره کار دی. نور که پیشن په نامه، د ماډرنتوب په نامه، د جدیت په نامه هر څه چې کوي ویې کوي، خو دا زما یو پیغام ما درته ورسوئ، د قیامت په ورځ به بیا د الله په حضور کې تاسو ته معلومه شي.